د نعمان توپ اچونې ته د کرکټ لوبغاړي او مینوال ګوته په غاښ دي. دا نږدې 8 کاله عمر لري او په خپلو کوچنۍ لاسونو 12 قسمه بال ترسره کولی شي. نوموړی د زړه ناروغي هم لري. د کرکټ سره د بېکچې مینې لرلو له امله یې پلار کال وړاندې د ننګرهار په یوه کرکټ اکاډمۍ کې داخل کړ ترڅو نعمان خوشحاله ژوند تیر کړي. نعمان وایي د خوښې توپ اچونکی راشد خان دی او په خپله دریشي هم د راشد سره د بېکچې مینې له امله د هغې نوم او نمبر لیکلی دی. نعمان یوازې دا نه چې په توپ اچونه کې د خپلې اکاډمۍ نور ملګري حیران کړي بلکې په توپ وهنه او ډګر ساتنه کې هم ورته خپل ملګري ګوته په غاښ دي. د نوموړي ملګري وایي که نعمان تشویق او پاملرنه ورته وشي په راتلونکي کې به د افغانستان لپاره د راشد ارمان په څیر یو ښه کرکټر جوړ شي. دغه ماشوم اوس نعمان نومیږي ماشاءالله پوه شي دومره ښایسته بالینګ کوي او انشاءالله تعالی دې ته د کور د طرف نه نور هم سپورټ ورپسې انشاءالله تعالی دا هلک به د دې آینده چې تر څو چې د غټ زموږ لیول ته او د نورو هلکانو لیول ته رسیږي انشاءالله تعالی د دې به آینده نور به هم روښانه وي. د کوچني د اکاډمیو ترمنځ لوبو کې هم د ځوانو او پیاوړو لوبغاړو ویکټې اخیستي او خپلې اکاډمۍ ته یې بریاوې ترلاسه کړي دي. دا په ننګرهار ولایت کې په یوه غریبه کورنۍ کې زیږېدلی. پلار یې وایي دومره پیسې ورسره نشته چې د نعمان د زړه درملنه پرې وکړي. دی وایي حتی دومره بېوسې شوی چې اکاډمۍ ته د خپل زوی د تګ لپاره پیسې هم ځینې وخت په پور اخلي. نعمان د هیواد د ځینې ملي لوبغاړو په زړونو کې هم ځانګړی ځای لري. دی وایي ملي لوبغاړو ډېره مینه ورکړې. د سره په کوچنۍ لاسونو د ښې توپ اچونې له امله ځینو ملي لوبغاړي انځورونه هم اخیستي دي. که کرکټ بورډ دې کوچني ته پاملرنه وکړي په راتلونکي کې به ورته ډېرې لاسته راوړنې ولري. نعمان اوس کابل کې اوسیږي. دی د مکتب په 3 صنف کې دی او له وخته بعد هلته د کرکټ یوې اکاډمۍ ته د تمرین لپاره ورځي.